همیشه لپاره چې دماغ کاږه وي د ده ټوپی به هم کږه وي سر یې چې کوږ وي نو ورسره به یې پکول هم کوږ وي او بیا پښتانه چې یو سړي ته لاس واچوي پښتون سړی چې د چا ګریوان ته لاس واچوي پښتون سړی چې د چا ځمکې ته لاس واچوي پښتون سړی چې د چا پټي ته لاس واچو د چا پلار یې ته نشي خلاصولی نو د دین مسئله ته ستا هغه پلار هم نشي خلاصولی وطن کې څه خلق داسې پیدا شوي دي چې کله خپه کږه وي نو سپلی هم کږه وي داسې ممکن نه ده چې خپه روغه ده او سپلی کږه ده نه بیا خپه درد کوي داسې ممکن نه ده چې لاس مات وي نو دی غاړې له راځي داسې ممکن نه ده چې دا لاس روغ دی دی نیغ دی د کار کسب قابل دی او دی د روره په ترخ کې یا په غاړه کې ځوړند وي داسې ممکن نه ده چې د سړي دماغ درست وي او دی د خدای تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په ارشاداتو باندې اعتراض کوي همیشه لپاره چې دماغ کاږه وي د ده ټوپی به هم کږه وي سر یې چې کوږ وي نو ورسره به یې پکول هم کوږ وي نو زما په دې علاقه کې او په دې وطن پاکستان کې څه خلق داسې کاږو دماغو واله راغلي دي او وایي چې یاره جناب من په قرآن او احادیث مبارکو کې رمضان المبارک کې تراوی نشته دی نو زه ورته وایم دا زما پښتانه رونه دي د دې پلار شوتل کرلی دی نو دا زوی هم شوتل کری د ده پلار ګنې کری نو دا زوی هم ګنې کری د ده پلار اوخان ساتلی دي نو زامن هم اوخان ساتي د پلار چې کم کسب کو هغه زامن هم هغه کسب کوي ما خپل پلار هم لیدلی دی په 20 تراوو باندې ما خپل نیکه په 20 تراوو لیدلی دی ما د جماعت استاد په 20 تراوو لیدلی دی ما د کلي عالم دین په 20 تراوو باندې لیدلی دی نو دا راته ووایه چې خبر متواتر څه ته وایي علما کرام ناست دي خبر متصل څه ته وایي متواتر دې ته وایي په دې باندې په هره زمانه کې دومره خلق اجتماع وکړي دومره خلق راجمع شي چې په دروغو باندې د دومره خلقو راجمع کېدل ناممکن وي په 20 تراوو باندې د رمضان المبارک په مقدسه میاشت کې په دې سنت مؤکده باندې د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په دې خوږه طریقه باندې دا مؤمنان مسلمانان دومره راجمع شوي دي او بیا پښتانه چې یو سړي ته لاس واچوي پښتون سړی چې د چا ګریوان ته لاس واچوي پښتون سړی چې د چا ځمکې ته لاس واچوي پښتون سړی چې د چا پټي ته لاس واچو د چا پلار یې ته نشي خلاصولی نو د دین مسئله ته ستا هغه پلار هم نشي خلاصولی د دین مسله چې خپل پلار ورته ویلې ده بچې تراویح 20 دي خپل نیکه ورته ویلې ده بچې تراویح 20 دي خپل استاذ ورته ویلې ده بچې تراویح 20 دي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو نه مروي دي نو په دې باندې زما او ستا ګورې اختلاف نشته که ته وایې چې 8 رکعاته د صحابه کرامو کړي دي نبی پاک علیه الصلاۃ که ته نبی پاک علیه السلام نه دي کړي نو 8 تراویح هم نه دي کړي دا قرآن هم ختم کړی نه دی دا څنګه چې موږ پکې په 4 رکعاته کینو او سبحان الله الحمدلله وایو نو دام ته بیا ثابت نه دي دا ته چې کم مټیان په آخري شپه باندې ما سره بیا خورې نو دام ته ثابت نه دي دا ته چې د ختم په موقع باندې بیا بیان لځې نو دا بیان هم د نبی پاک علیه السلام نه بیا داسې ثابت نه دی یوازې 20 تراوو ته خپې ماړه وه بیا یاد ساته ګورې خپل ډېرو کارونو کاروبارونو ته به خپې اړمې کوې الحمدلله دا پښتانه مسلمانان دي او دی چې کم سیز یو پیره ولیدو چې دا د دین حصه ده ای قبر ته کوز کا کور نه ګور ته کوز کا په ایماندارۍ درته مغه پرېښودو والا نه دي ګورې نو زه ورته یم چې خیال است و محال است و جنون دا ته ګورې د لیونو په جنت کې اوسېږې چې ته به وایې چې دا مسلمانان به د رمضان المبارک په دې میاشت کې د قرآن مقدس نه زه واړوم او خلقو ته به وایم چې تراویح نشته دی لہذا مې کوې ظالمه چې ته نه کوې نو مې کوه دا نور مسلمانان ولې زړه چې چاته خوشحالي نشي رسولی نو خفګان خو ورته مه رسوه د خفګان د رسولو حق دې نشته نو که ته قرآن نشي اورېدی ظالمه دا قرآن خدای تعالی ابولهب ابوجهل ته نو اورولی اغي ورته نشو اغي ورته د ټینګي نو اغي به چې کم دی نو پټ پټ او کله یو ځای ته او کله بل ځای ته او که نه دا مؤمنان مسلمانان یې اوري
نو ولې بیا پریشانه کېږي پرېږده چې ووري د خدای تعالی کلام د چا غوږونو ته د رسېدو نه منع کومه څوک د عبادت نه منع کومه که ته وایې چې دا نفل دي نو د نفلو نه بلا منع کول اسلام دی که ته وایې چې دا د نبي پاک علیه الصلاة والسلام سنت نه دي د صحابه کرامو سنت دي نو دا راته ووایه چې د صحابه کرامو سنت نه منع کولو نه آیا بلا ته د مسلمانۍ بیا اظهار کوي که ته چېرته وایې چې عمر فاروق کړي دي نو دا راته ووایه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شریعت اسلامي کې خو نور هم ډېر څیزونه رایج کړي دي د هغې نه بیا انکار وکړه که نه لګیا د هغې نه انکار نه کوي او هغه کارونه چې پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم صحابه کرام په مثال د ستورو دي او چې د کم صحابیم اتباع کوي نو د صحابه کرامو اجماع دا خو د دین یوه حصه ده بیا د ادله اربعه نه انکار ولې نه کوي ته چې وایې چې قرآن او حدیث اجماع او بیا ورپسې قیاس نو بیا دا څلور دلایل د اسلام د پاره د مذهب د پاره استدلالومه نو دا دومره پښتانه وروڼه بیګان چې راغونډ شوي دي الحمدلله دا د هغې بنده چې دی منکر حدیث دی دی په قرآن باندې اعتراض کوونکی دی د نبي پاک علیه الصلاة والسلام په احادیثو مبارکو باندې اعتراض کوونکی دی در حقیقت د صحابه کرامو په شان کې ګستاخي کوونکی دی چې د هغې د خبرې نه اعراض کوونکی دی لهذا داسې انسان دی د خپل ځان تابعه وکړي او دی د چا نه د مسلې تپوس وکړي چې آیا زه د عمر فاروق په زمانه کې نو ما به ویلې وي چې دا لازم نه دي ویلې خو به دې وی چې پته دې لګېدلې وي